السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې موږ خبره کوو د ریکټینګولر ایرې چې ریکټینګولر ایرې موږ سره څنګه کار کوي. د دې نه مخکې موږ لینیر ایرې باره کې تاسو ته کلاس اخیستی و. اوس به راځو چې دا به موږ سره په څه طریقه باندې په دې سکیچ اپ کې دا یوز کولی شو. د دې ټول کار دا دی چې دا تاسو ته یو آبجیکټ په کالم او په روګانو کې کاپي کوي. لکه تاسو سره په تعداد کې دلته ګاډي په دې ټوله ایریا کې پکار وي یا یو آبجیکټ وي نو تاسو داسې کاپي کولی شئ. دې نه مخکې موږ صرف په یو خاص لاین یا کرو باندې کاپي کول. اوس به موږ څنګه کوو چې موږ یو داسې دلته دا ټوله ایریا دي تی ډکه شي. تاسو به دلته آبجیکټ سلیکټ کړئ او را به شئ په ریکټینګولر ایریا به کلیک کړئ. بیا به دلته د کالمو هغه کم ډیسټنس دی د یو کالم نه بل کالم پورې به څونه فاصله وي نو زه ورته یم 8 دي وي او د هدرو فاصله یې څونه وي زه ورته یم هغه د 6 وي. څو کالم یې پکار دي زه ورته یم 11 پکار دي او څو روګانې پکار دي زه ورته یم 15 روګ پکار دي. صحیح ده. په دې به تاسو کلیک کوئ بیا به راشئ بیلډ او تاسو به د یو ګوټ نه شروع کړئ. زه ورته یم مثال کې طور پر د دې نه ماته واله راشه اول په دې کلیک وکړه داسې لاړ شه او بیا داسې لاړ شه. ګوره تاسو ته دا ګاډي هم په هغو نه فاصله کې تاسو ته کاپي پیسټ شو. ته وګوره نو موږ ډیسټنس ډیر ورکړو نو که تاسو ډیسټنس کم کړئ نو به تاسو ته بیا دومره بیا به نږدې کاپي شي. ګوره زه ورته راځم زه ورته وایم چې ما ته کې کالمو کې فاصله زه به ورکړم 3 میټره او دا به کوم 2 میټره او دغه دی وي په خپل دی. صحیح ده. د دې نه به یو کلیک والی بیا به راشي دې ګوټ باندې کلیک کا نو داسې اول په ریډ اکسس لاړ شه او بیا په دې ګرین اکسس لاړ شه. نو څه ته وګوره اوس موږ بیخي نږدې شو خو ګاډي یو بل کې وردن نه شو خو دغه طریقه ده. صحیح ده. بل موږ سره په دې کې راځي د پولر ایرې. دا پولر ایرې تاسو چې کله په دې کلیک کوئ نو تاسو ته وایي چې اول په آبجیکټ کلیک آبجیکټ به ورته وي ګروپ وي. صحیح ده. چې ما سره دا په دې سرکل کې داسې دغه شي کاپي شي. اوس به دا څنګه کار کوي تاسو به ورته سلیکشن الی بیا به ورته راځئ په دې پولر ایرې کلیک کوئ بیا به ورته وایي چې څونه 360 کې ماته دا کاپي شي. ګوره دا سرکل ضروري نه دی ښه دا سرکل ضروري نه دا ما صرف د دغه لپاره ایښی ګوره دا ما ډیلیټ هم کو. دا سیز ضروري دی دا ریفرنس دی چې دا تاسو لکه یو کلیک دپاره یو کلیک او بل کلیک دپاره دا ضروري دی. صحیح ده. ما ته یو آبجیکټ واغستو راغلم پولر ایرې دا ورته یم چې دا ماته په 360 کې داسې کاپي شي په 360 کې. صحیح ده. لکه د دې سټارټ د دې نه سټارټ والی هم په دې ځای بیا اینډ شي لکه د دې اخره کې دا 360 او بل دې کې ماته وایي چې نمبر اف انټیټي مطلب څو کاپیانې تللی نو زه ورته یم ماته 24 والی. صحیح ده. او دلته هایټ خبره ده نو زه هایټ نه ورکوم زه یم چې په 0 هایټ دی هم په دې ټول 0 هایټ دی دلته ماته کاپي پیسټ شي. به راشم بیلډ ایرې بیا به ورته د دې نه کلیک کې او په بره به ورته په دې یو کلیک وکړې نو داسې به تا ته دا ټول کاپي پیسټ شي. صحیح ده. نو دا تاسو بیا خپل مقصد دپاره یوز کولی شئ. که دا تاسو پولر ایرې کوئ نو تاسو داسې کولی شئ. او د دې پولر ایرې په مدد سره موږ یو سپایرل سټیر هم جوړولی شو. هغه کمې پړوی چې دی داسې ګول ګول تاو شوي بره ختلي وي تاسو به اکثر په مارکیټونو کې لیدلي وي. تاسو به راشئ دلته په دې به کلیک وکړئ سوري اول به ورته آبجیکټ سلیکټ کوئ. صحیح ده. ما دلته یو لاین اخیستی دی د ریفرنس دپاره په زیډ اکسس. صحیح ده. دا لاین زه ګورم چې دا څونه دی اول د دې فاصله ګورم نو زه به دا لاین د دې برابر والم چې دا څونه دی دا موږ سره پوینټ سوري دا موږ سره یي پوینټ 30 دی او زه به دا لاین هم والم پوینټ 30 نو زه به والم پوینټ 30 دا ما سره پوینټ 30 لاین شو. اوس به زه راځم په دې به اول به ورته دا سلیکټ کړم بیا به ورته په دې کلیک کړم او دلته به له زه ورکوم هغه کوم موږ وختي خبره کړې چې دا ما 0 ایښی و په دې نه مخکې نو زه به دلته ورکوم چې ما سره څونه هایټ دی. مثال کې طور پر د ځمکې نه چاته پورې زه څونه ځمه بره نو زه به دلته ولیکم چې زه 4 میټر بره ځم. صحیح ده. 4 میټر بره ځم او څونه کاپیانې ترې والي داسې ماته نو زه والي تقریبا 17 د دې نه کاپیانې والي. اوس به راشي بیلډ ایرې او د دې نه د دې پورې به ورته کلیک وکړې نو ته ګوره تاسو ته هغه شانتي یو دغه جوړ کو چې کوم د څه ته وایي سټیر دی هغه بره شو. چې ستاسو نه هایټ وي نو هغه نه مقدار کې تاسو داسې سټیر جوړولی شئ. دا و موږ سره پولر ایرې کار او په دې په ذریعه باندې تاسو نور هم کارونه کولی شئ خو فی الحال د دې ټول نه بیسټ استعمال دې کې دی او یا په سرکل کې تاسو کاپیانې اخیستلی شئ نو هغه هم د دې په ذریعه کولی شئ. انشاءالله د بل کلاس پورې ما له اجازت راکئ. الله حافظ.